وای ښځه او خاوند ادب دی چې یو د بل شرمګاه په خوله کې وي، وای دا څنګه دی؟ الجواب حامد مصلي وبه توفیق محترم وروره، دا حیوانیت دی، دا د حیوانات سره تشبیه ده. ادب د ډیری که په چا باندې شهوت غلبه کړي، هغه د خپل د شهوت غلبه په کوروالي سره کنټرول کړي، او ښځه او خاوند چې یو د بل شرمګاه ته خوله وروړي، دا د حیواناتو سره مشابهت دی. ځکه د مسلمان خوله د الله د ذکر د پاره ده، د قرآن عظیم الشان تلاوت د پاره ده، د لمانځه د پاره ده، د دې د پاره نه ده چې هر ځای ته دی خوله وروړي. والله اعلم بالصواب. وای که ښځه په میاشتنۍ مریضي کې ادب دی خاوند کوروالی ورسره وکي، نو دا څومره ګناه ده؟ الجواب حامد مصلي وبه توفیق محترم وروره، دا کبیره او لو ګناه ده. که ځان ته روا وبولي باندې کافر کیږي، که روا ونه بولي او دا ګناه ځینې وسي، نو الله ته دې تایب سي او دا قصد و ټینګ عزم و اراده دې وکي چې دا ګناه به بیا نه کوم، نو که خدای ته تایب سو بیا الله دا ګناه ورته معاف کوي. والله اعلم بالصواب. یو محترم خور پښتنه کړې ده، وای ډیر ادب دی د ښځې او خاوند تر مجامعت و هم بستري وروسته تر جنابت مخکې آیا ښځه یا خاوند د چا سره خبرې کولای شي؟ آیا ښځه د کور کار کولای شي؟ آیا اشپزي ودا کولای شي که یا همدارنګه نارینه د باندې وتلای شي یا چاته په مخ ورتلای شي یا خبرې کولای شي کې نشي کولای؟ محترم خور ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې ما سوا د لمانځه څخه او د قرآن عظیم الشان د تلاوت څخه نور هر څه ورته روا دي. که نارینه ادب دی جنوبي، که ښځې تسبیح اړولی شي، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر او درود شریف ویلی شي، همدارنګه د چا سره خبرې کولی شي، همدارنګه نارینه مثلا دکانداری کولی شي، ښځینه د په کور کې د کور کار کولی شي، مثلا پختن کوي، ډوډۍ پخوي، اشپزي کوي، جارو صفایي کوي، کور صفا کوي، دا ټول کارونه کولی شي. ځکه دا د دې وجې چې تر جنابت وروسته غسل فورا سمدستي واجب نه دی. ممکن هوا به یخی، ګرمې اوبه به نه وي، یا به یو بل اشد ضرورت په مخ کې، مثلا میلمانه به را رواني، هغو ته به څه پخلی کېږي، بل څه به کېږي، نو خلاصه دا چې ما سوا د تلاوت څخه او د لمانځه څخه نور دنیوي کارونه هم کولی شي، او همدارنګه ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل دا هم ویلی شي، درودونه هم ویلی شي، د کور کارونه و د سارا کار هم کولی شي. والله اعلم بالصواب. یو محترم خور دوی پوښتنې کړې دي. اوله پوښتنه په دا ډول ده، وایي یو وظیفه ده یو چا راښولې ده، 100 واره د هر لمانځه وروسته ویل کېږي او یو 40 ورځې ویل کېږي، خو زه چې وایم کله راڅه زیات سي کله راڅه کم سي، نو زیات و کم وینایه فرق راوړي که نه راوړي؟ محترم خور ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو کوشش دا وکړئ چې کم نسی. کم ځای کې اشتباه درته پیدا سوه، نو کوشش دا وکړئ چې خپل د تخمین و د خپل اندازې مطابق پرې کوي، 1-2 واره لا ورزیات کوي، زیات تاوان نه کوي، کموي یې ما. دومه پوښتنه یې دا کړې ده، وایي د قابلګۍ درس مې ویلی دی او اوس بستونه اعلانیږي، بستو ته چې امتحان ورکم ښه استعداد لرم خو ناکامه سم، د دې دپاره وایي که کومه وظیفه راوښیه چې په آینده کې که کوم بستو ته کاندیده سوم او خدای تعالی کامیابي راته نصیب کړي. محترم خور 3 رقمه وظیفه در ښیم. یو به دغه آیات کریمه د هر لمانځه وروسته 11 واره وایست، ربي انی مغلوب فانتصر، او همدارنګه به دغه آیات کریمه ډیر 11 واره وایست، ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر، او همدارنګه به دغه آیات کریمه 11 واره د هر لمانځه وروسته وایسته. آیات کریمه داسې دی،
آیات کریمه په داسې طریقه سره دی چې اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا هذا رشدا. په اخر کې دعا درته کوو الله دې اعلی کامیابی درته نصیب کی. آمین یا رب العالمین. یو محترم خور د کابل اوسیدونکي پوښتنه کړې ده، وای آیا امیر المؤمنین دا حق لري چې په خلکو باندې د دوهمې نکاح او درېیمې او څلورمې نکاح پایبندي ولګوي؟ الجواب حامدا مصلي وبه التوفيق. محترم خور، ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې څه وخت مخکې امیر المؤمنین یو فرمان صادر کړي. فرمان په داسې طریقه باندې وو، کوم کسان چې دولتي وظیفه ولري، رئیس دی، وزیر دی، فلانی دی، فلانی دی، هغه نشي کولای چې بې له کوم عذر شرعي څخه دوم واده یا درېیم واده یا څلورم واده وکړي. البته کې عذر د بې اولادۍ درلودی او یا عذر یې د دې درلودی چې کور والا هغه میرمن یې مریضه وه، نو بیا کولای شي چې بله ښځه وکړي. د امیر المؤمنین همدغه حکم چې وو، دا فرمان چې وو، دا په حکمت باندې بنا وو، ځکه ډیر وظیفې والا خلک غټ غټ معاشات لري، ډیرې پیسې په لاس باندې ورځي، نو که چیرې دوی دوم او درېیم او څلورمه ښځه وکړي، نو خلک به وایي چې ګوره دا پیسې اختلاس کړي دي، دا یې وړي دي د بیت المال څخه، اوس خپل ودونه پکوي. نو ځکه امیر المؤمنین دا فرمان صادر کړي. دا د هغه چا په باره کې وو چې دوی په غټو غټو دولتي وظیفو باندې موظف وه او په دې کې حکمت وو. نور دا داسې حکم نه دی چې د هر چا په اړه باندې دی، او شرعا امیر المؤمنین دا حق لري چې د یو حکمت په بنا باندې یو مباح کار منع کی، پایبندي ولګي. نو لہذا د امیر المؤمنین همدغه حکم شرعي حکم دی چې په خپلو مامورینو باندې د دوم یا درېیم یا څلورم واده پابندي لګولې ده. دا د یو شرعي امر دی، شریعت ته دا صلاحیت ورکړی دی. والله اعلم بالصواب.